ته سید صاحب کندهار ته ځې و زه کندهار ته کړم لاس کې مې یو کالي کندهاریانو واده چې یو محصل زموږ د اندړ د حبیب نه مې وویل چې صاحب چېرته ملکندار څه وایي څو شپې کې ملکنداریان له ټوله شپې نه راپرېږدي جمله راغله جمله راغله مېلې سره کولې وایي نو تو په خلکو ټوکه یې وزم در باندې میکنه شل ورقه وایي دا پتو کاپي ته ورته دي کنې یوه کاپي واخله مال ولې وایي که دې د اصلي کندهاریان د چرې کې کاپي خو مې سره کندهاریان دومره جاقه جمله موږ د خونه نام باندې یو معلومات څه کوي هغه نوم خو تاسې وایئ تاسې وایئ کندهار نوم جنیه غزني په کار کې اوري شهر څه مکور یه غوټ شهر وایي کلات یه ولې اکړه اساسي غوي نه کې بله ده موږ په اندړو کې وایي بړنګي والي بړنګي خرڅه نو سړي واده نه ده کړی چې ډېر دروغ وایي چې ما نه وي ونه وایي واده کړی دا ناوي مې ناوي د دې باندې نه سم راسته راځه کور ته خیر بړنګي ور واچو دا یې په دغه باندې ویل دی واده بیخي د اوس نه دي اتې ورې بړنګي والي ته بړنګی راچو هلته راوتلي په زور یې دا کار سره کړی چغې وکړي د سپي زمان وي د خره زمان د مسافره ښځه د خپل اولاد نه پکې دي پر مې بړنګي خرڅول د سړي کور ته بل ناروا کار یې سره د اندړو یو خان د دلې مېلمه دا کلي اوس بې شرمې چټه چغې وکړي وایي بې شرم بې حیا تاسې د مسافره ښځه د خپل اولاد نه پکې دي پر د بړنګي سړي کور ته زور یې ناروا کار سره وایي دا خان ته وایي څنګه سړی چې نه کړه که د ښځه دوه جایه بې دا اوس سړي ناکه ورکوي وایي جګ تور سړی و نری غڼې یو زر زر یې کوله جګ خو بیا پیدا کړم تور هم پیدا کړه راونه مې یو څه زموږ د ځای ښځې یارتوب ته ولاړې مودره یې مخې ته شوې یوې وړاښتې یوې غنم یوې پتیرې دا جوړو ولې وایي زیارت کې چغې کړې پېغله وه چې در مې وړو زیارت ته راکړې که مېړه زیارت د غنمو واله مېړو ښه وایي دې چغې کړې چې در مې وړو غنم زیارت ته راکړې که زمن زیارت زموږ ماما یې ولور و ډېره بدرنګه وه چا نه کړل هغې پتیرې اخیستې هغې زیارت کې چغې کړې چې در مې وړې پتیرې زیارت ته کوس مې کراچلې ده چې کفر یې ماتې مې ته کندهار ته مېلمه د غوار څکلم کاشتر ته کتاب راچولي میموري وه اوس میموري وي لورو پلار آواز وایي دا لورو ته وایي د زمې شپې سوې غټې اوس ما کېږي ساړه ابا ماته مېړه ابا ماته مېړه هر څه خو چې خورم نه راباندې لګېږي هغه خواړه ابا ماته مېړه ابا ماته مېړه دا ابا ښه مشدده ما ما دا خلکو ته مخ ورواړه ما دا باخیل په کنایي نه پوهېږي ما داسې ورته ویلي وایي دا نجلۍ چې ابا که مې ورکوې ورمې که کنیزې ورکوم که په اوږده که په ساره ابا ماته مېړه زموږ ځای کې یو ملا و صاحب وایي مولي صاحب ښځه کښېنه وایي تاسې کله په معنا پوهېږي نو ښځه څه معنا سړی څه معنا وایي ښځه دا معنا چې ښه ځای لري سړی دا معنا چې سړول کوي مولوي شیخ حاجي صاحب کله وایي کمال حاجي صاحب دی بابا نوم شوته وایي ښځه مې کوچنۍ وه وایي سیرون ورته باندې په سترګې سپینې وه خطیاتي معیني مراکش بله وایي خوږ تودې سوه کم شو نو دې وایي غول کړي هر شی خپل سم زموږ په ځای کې اول ما دا مسیاران ټول کارمبای جوړ په دغه ټول مسیارانو کار کوم درګاه پورې بیا دا چین چینې راغوښت لکه تاسې هغه یو روز راغوښتی دی مدرسې ته ستاسې کې وایي ما زموږ په اندړو کې هلک په سپۍ کې بند و وایي پلار چې پرېږده وایي خو دا مې نه پرېږدي وایي پلار پلس تر ستونې یې ونیسه چې وټخېږي در غورځوي وایي دوسې ګوله راکتا نه وایي غول نو دا چل یې څنګه درګاپور مسیحان ما که تاسې دا سود نه کولی کوچنیان به ولې پېخته کړي تاسې یې کوئ هغه هم تاسې ته وایي یو هلک وایي له پلار سره پروت پلار یې باد پرې کړي زړه سو وایي مور ته وایي چې ولې زاړې وایي له ګوره دا چې شپېلکه د چغوي ماتې نه راکړي یو بل مېلمه وایي چېرته تللی د کورني سره کوچنی هلک ناست دوه دوه پتاسې وایي پلار ته وایي دوه دوه پتاسې مه خوره بیا د ماما کنځا درته کوي وایي ماما غول کړي د ماما کوستې مو ورخېږي یو بل هلک وایي معلم ته راغی وایي معلم صاحب باسکل مې ورک کړه
وایي چا دې شک راځي وایي په مور و پلار وایي ولې وایي ملک صاحب بېګا زه لا نه وم ویښ سوی سیادي ورته سي سپور ته چې هلک را ویښ نه سي وردګ یې وایي میره ماچ ته بیولې وه خواښ یې ماچ ته بیولې کاکا ښځه یې ماچ ته بیولې بیا نو وایي وړې میره وایي تواب که یا خدای تا خو لیدمه خدای توبه مې ده خدای له تا کښېنه له تا کښېنه پټېږي پروردګار خدای له ګلزاره سره مې زناوې کولې خدای توبه مې ده بل دی اوري وردګ خواهش وایي وایي میرې وایي یا خدای له کوچانو سره به مې دا بد کار کړ کرت بیره کول مسکاناتو ما به دا مردار دنده خدای توبه مې ده بل د کاکا ښځه یې یو ښیي خدای له پلاني سره که نه وایي دی اوري وایي وردګ وایي خدای ما وبخښې ټولې مې رنډۍ راوستلې دي د تاسې وال وایي په احاطه د حرم کې نسوار تو کړی یا ماپیز د حرم شوي په چاپېړه وګلی وایي ده مخ پې راوړ چې ملایکه یې کیني بېغو دې مولا یو بل تاسې وال وایي ښه دورې طواف کوئ وایي چاچ طواف خو ودورې وایي د نسوارو کوتای مې ورک ته په هغه پسې ګرځي یو بل وایي طواف که وراره یې سره ده چې وراره ته وایي پښې مې مات شوې تر څو به تر دې توره کوټه راتاوي وایي دا یوه ساده کوټه مه به دا د خدای تعالی کور ده وایي ښه دغه هغه ده وایي وایي دا یې مالیه ده زموږ اندړ وایي شیطانان نه وي وایي زه چې ولې نه ولې جملې چې ولي وایي مسلکه مې د زړه مې نه پرېږدي دوی هم شیطانان دي موږ بل ویلې ویستلي وایي چې ورته وایي ډېر وبښئ د مخلوق له شرمه مې وویسته سکین زړه مې ولاکه در باندې اندړو ته راله اسکر املو خدمت و زه لاس په سلام درته ولاړ وړې دا سوړانې تور دلته ما کم تور خلک ما ولي نو دا ډبل ډبل دي لکه ما مبارک ټول یو ډبل دي والا نو تک تور دي دا دومره بې رحمه دي یعنې څلوېښت نفره دوري چپه کوي شپېته دوري چپه کوي چا بند خلاص نو دا لاسوت ډېر بې قید شرطه مچوي دور ټیلې وي شپږو نفره لاسونه سره تاو کړي نو سوړاني جلاسوت سره نیستله دې خو چې بله جپه کې ورغلي په دې خپړې کړي حرام رنګ جنې کله لوڅ درېدله کټه وازه وایي سوړاني کونه مچوي وایي ما خو جلاسوت ماچ کړه سوړاني کله ورته ماسکرین اچول ای وردګ د کږۍ واله آفرین هغه له وردګ کوي تټسکوله وایي نو تبر نسته لرګي پې موږ تاسې کوي بولو تاسې هم کوي چې کوم داسې پې وګلې هغه متصوي ده نو د کلا په منځ کې داسې ناسته یوې ښځې په خورکۍ نور کوم یو ګپ شپ کوو نن که دې خوا داسې شنه ده وایي خورکۍ د مېړه تټسکوله مې لرګي ماتول موته شوه د سپي ځای د سر به مې راکال کړو هغې چې قرآن کې دې ښه کار کړی خو زه چل درښیم قرآن کې دې داسې هم کړو وایي چل وښیه وایي بیا ګاز تا دی دا کوني کوني کوئ په دې وخت کې دوی ډېر احتیاج ډېر په اساساتو راغلي په هغه وخت کې وریاده چې قرآن کې دام باید وي بیا ګاز سره اجازه وي نو په نکاح کې خوندونه دي الحمدلله دای په ځان را راولي ښځه په دې پوه شوه چې اوس ښه ګرم ساعتې وریاده وایي خدای مې د ګلزار ابا نن په ټسکوله باندې لرګي ماتولو موته شوی درته بالو پسې زه بالور سم غزني جان ته تا ته باروړه ما ټسکوله پېښوره ته دا خوشحاله سوي چې غم خو ورک سو وایي نو تر دا سره غڼو خو دې جار سم زه پې ناسته یم ساره توره راته ګوره باندې کې کوله دا کیسه یې طالبان ته ناسته غلط وایي کسان راتان کاکا داسې خوندې وکړه که دې ما پرې غڼ چې رانه وردګ وایي ملایک ته ناوخته ورغلي اجازه مې ویشتلې چې موږ ته کومه ژبه پاته ده وایي ملایکې ورته ژبې خلاصې ځي هر غول چې خوري هغه خوري وردګ وایي په ښځې نوم ماین یې کوي وایي چل چې ولې وایي ډیموکراسي ده چې څوک پرې ونه خیزي بنګۍ وایي توره سوي وه خلک باموت خپلې پخوا خو علم کم و اوس یې دا خصوب خصوب بولي دا د ځمکې شوری په سپنګۍ ورسي کله دغه خدای په دوره کې ده
د ځمکې کره نو بیا دا نیمه توره سي یا ډېر پرې ور ټوله توره سي نو په وخت کې علم کم اوسپنۍ وایي توره سوې چې به خلک بامو ته ختلي وو چغې به یې ویلې دښتې به سي زموږ په ګناه نیولي تندر نیولي یا سپنګۍ ناجوړ نو خلک وایي څوک اسولات چغې وکړي څوک نارې تکبیر شي وردګ وایي بام ته وسي مارد به امریکا زنده باد سپنګۍ تاسو کټوای جان وایي مظاهره کوله بیا شعار د مظاهرې دا و وایي بل خدای پاک وایي بل زنده به وایي زیړ پیغمبر وایي تیر جار مې کې وایي ګلبدین رباني وایي په ښځه کې تر کېږي موږ به چې تاسو خواته ورغلي باغونه تاسو خو چې موږ به ورغلي باغونه چې لیدلي موږ خو ترې باغونه نه و هغه تاسو له خوا نه پر رالوت یوه بل ته یا هغه د موږ له ګیرو رالو اندړو ته راغلي وو چې د زموږ په ځای کې ډېرې ښې مېوې دي یا بل ته نیاز ماما دغه څه وایي جانم دا نو مېوې دي دا نو باغونه دي راځه راځه ته ښه جګړه کاږم د کافر و دا دنیا یو بل زموږ ځای ته یوه ورا راغله نو یو لغات فران موټر کې یو شل میله ښځې ورسره دي زموږ غږ ته وراغله نو چې کته سو د سړی لغاتونه وایي زموږ یو کلیوال ته وایي مېلمانه چیرې استقداموئ هغه ورته وایي صاحب ښځې دلته استعمالونه راته استعمالوي وایي تاسو کټه وارځئ وایي دوکاندار ته ورغی د ممیزو نوم جنیر وایي پنچر سوي انګور پڅوي بل کټه وارځئ زموږ ځای ته راغی منه وایي باغ چا پټ کړی و دی وایي دوا ورته کوي د ښکلا دې راته کټوازي لوګیا وایي څادر باد وړی څادر باد وړی چې وایي ښځه دې په باد وغم ته نو وایي زه به دی سپک کړم چې وایي پرتوګ یې ښوګی وایي پرتوګ مخ ورځ دا څه کړی پرتوګ ته وایي وایي قرآن څادر مې با جوړ ځان دی بیا ونګېره کټوازي وایي له کټ سره یو ځای شوی ټول مردی چړیا اودس نه وکړ دا چې کارغه ځاله خو یو څه اصلاح کړه ده وایي هغه داسې په پشنګه ووم وایي مزې دې تا دې سوره الوانه در پکې پروته میرباش خان کاژه برېته یو بل ځوان وایي له پوهنتونه راکښ شو ډېر نازولي کوي نو یې پېغلې ورته په غیرت کې وه په شرافت کې وه د دې برېتو دي دوه تره ویښتان راکړه یم در باندې مین هم بیا خصوصا په برېتو دي کله که ته نه وایې دوه تره ویښتان چې وګورم یم ورڅخه زړه تکیه یي ده وایي دې چې تاسو کتلې ویښتان شته هغې زما د برېتو غوښتله کېره وایي پر کې نسته د یو شی دا لپاره چې سمپل دې مال له ګدامه ورکړه سبزي مارکیټ کې ناست کوچی راغی نو غزنیچر ته کوچي ماما سر څونه وړی له ډوډۍ سره خوړلی کوچي غاونه کوچي ماما چې تا ته هم سر څونه ویښتان له ډوډۍ سره خوړلی کوچی دی ورته ګوري تاسو به سر څونه غول له ګرنلي سره خوړلی کوچیان ډېر ماجراتي وایي کوچیانو کې زه مېلمه شوم یوه ټوکۍ ده نوم لري نو مېړه ورته ونیسي اتمامد باره مېلمه کړه چې به ټوکې وایي کوچیان ورته وایي مېلمه نه یې ښځو مېړه انتفاق ورته کړی سپکوي دي نو ښه راوښکته ما ټوکې کوي نو مېړه را سره د ډېر کوچیان ناست دي ښځه یې ورته پچې جارو کوي دی ورته وایي ښځو تمامد مې راوچې دي پاخه دي اوس دوی په ما ټوکې تمامد تخمې کوس پوخته چې شی مې پاخه دي مال دې ما برخه خام راکړه